نو په همدې اساس زموږ غوښتنه د عامې روغتیا د وزارت غوښتنه دا ده چې معیار ته د کار وشي. صرف د مادیاتو ته کار نه کېږي، صرف د شخصي ګټې په نظر کې نه نیول کېږي. یو تاجر دی د خپلو شخصي ګټو لپاره میلیونونه انسانان نه قربانوي. یو تاجر دی د خپلې شخصي ګټې لپاره غیر معیاري درمل نه راواردوي. موږ له تاسو سره ژمنه کوو چې د تاسې په څنګ کې ولاړ یو. موږ به د تاسې د ټولو مشکلاتو ته رسیدګي کوو، د تاسې د ټولو مشکلاتو څېړنه به کوو. هغه ننګونې، هغه مشکلات چې په خصوصي سکتور کې موجودې دي، موږ اوس هم عملا لاس په کار یو او کوشش مو دا ده چې د دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور هم معیاري کړو. تاسو ته بهتره معلومات شته، موږ د دې کار لپاره د روغتیایي خدماتو د نظارت یو ملي کمیټه ایجاد کړې. دا به په 14 ولایتونو کې فعالیت ترسره کوي. یو عمومي ارزیابي به صورت نیسي چې څوک څه کوي، تاجر چې کوم درمل راوړي، کوم شرکت لري، د دې شرکت په کوم ډول مخته روان دی، کوم درمل راوړي، په کوم ډول یې راوړي، د ده ګودام معیاري ده که نه ده، که د ده د دوکان مخې ته په سره غرمه کې په کارتنونو کې انټي بیوټیک او نور مایع دوایان ایښي دي او تر سره لمر لاندې او په ژمي کې د واورو لاندې یو پلاستیک پرې هوار کړی ده، د دوکان مخې ته یې دوایانې پټه دي چې دا هېڅ موږ ته د منلو نه دي. موږ په دې برخه کې عملا لاس په کار یو. هغه ورونه چې هغوی معیاري خدمات ترسره کوي، هغوی تشویقوو، هغوی تقدیروو او نور هم سپورټ کوو چې نور هم پرمختګ وکړي. هغه څوک چې په دې برخه کې خیانت کوي او د طبي معیارونو مطابق خپل کار مخته نه بیایي، که شرکت لري شرکت پرې بندېږي، که درملتون لري درملتون به بندېږي، که عمده پلورنځی لري هغه به بندېږي، که روغتون لري روغتون به بندېږي، که تشخیصیه مرکز لري تشخیصیه مرکز به بندېږي. له کومې ورځې چې موږ د نظارت ملي کمیټه ایجاد کړې تر ننه پورې مو په لسګونه درملتونونه، تشخیصیه مراکز او روغتونونه تړلي. یقینا چې ورسې زړه به درسي، داسې یو حالت به وویني چې هغه د مسلمان کار نه ده. په ایکسپایر په تاریخ تېر شوده ریجنټونو باندې لابراتواري معاینات ترسره کېږي. په درملتونونو کې تاریخ تېرې دوایانې خرڅېږي. هغه لیبل یا کاپه چې د تاریخ لپاره لګېدلې ده په هغه باندې لیکل شوي چې ایکسپایر ډیټ یعنې د ختم معیار یې دا ده، د هغه په سر بله ټاپه ور لګېدلې، نوی تاریخ ور اچول شوی. دا هغه کار ده چې له ولس سره اول له خپل ځان سره، له خپلې کورنۍ سره، له خپل فکر او عقیدې سره خیانت ده او په دویم قدم کې له ولس او له هېواد او له ملت سره خیانت ده. چې دا کار باید ترسره نه شي او موږ ټول څارو، موږ د ټولو څارنه کوو او موږ په دقیق ډول سره دا کار ترسره کوو. موږ 100 شرکته نه غواړو، 15 شرکته غواړو معیاري دي. موږ 500 روغتونونه نه غواړو خصوصي سکتور کې، 50 روغتونونه غواړو معیاري دي. موږ د خصوصي سکتور په متخصصینو کې 1000 متخصصین نه غواړو، 50 متخصصین غواړو چې په خپله دنده باندې حاکم وي. دا زموږ غوښتنه نه ده، دا د ولس غوښتنه ده، دا د ما د رب غوښتنه ده او دا زما د نبي غوښتنه ده. نو په دې برخه کې موږ له ولس سره ملګري یو، موږ له تاسو سره ملګري یو. هغه څوک چې هغه واقعا ولس ته کار کوي، هغه څوک چې واقعا د معیار او د اصولو مطابق کار کوي، موږ ته د تقدیر وړ دي او موږ به نور هم په دغه برخه کې له دوی سره مرستې کوو. زموږ کوشش دا ده چې د مارکیټ ضرورت پوره شي. د مارکیټ ضرورت د تاسې په واسطه باندې هم پوره کېدلی شي. هغه څه چې مارکیټ ضرورت لري د معیار په اساس باندې، که هغه په لیست مجاز کې هم نه وي، هغه به موږ بحث کوو، هغه به تر علمي څېړنو نیسو. د علمي څېړنو نه وروسته د فارمسي د اتحادیې، د خصوصي سکتور په څنګ کې د دوا د غذا د ادارې، د صحت عامې د وزارت، د تخنیکي ټیمونو، د مسلکي ټیمونو ترمنځ رڼا ترسره کېږي او په دې باندې به یو نظر ثاني کېږي چې موږ څنګه وکولی شو چې د مارکېټ ضرورت راکړو. خو له تاسې نه یوه پوښتنه کوم، پوښتنه دا ده چې د مارکېټ د ضرورت په رفع کولو کې اولویت داخلي تولید ته ورکړئ. هغه شی چې زه په افغانستان کې لرم له بل ځای ماته مه راوړه.
هغه شی چې زه دلته تولیدوم هغه ماته د بل ځای مه راوړه په هغو صورت کې راوړه چې دلته د تولید ظرفیت کم وي او هغه د مارکیټ ضرورت نشي رفع کولی. یک چیز با معین صاحبا و هیئت محترم رهبری مقام وزارت اطمینان بدم که وقتی که یک رئیس شرکت به یکی از کمپانی‌ها میخواهد که قرارداد بکنه، اولین گپش این است که برادر ما میخواهیم ادویه با کیفیت، ما میخواهیم ادویه که اگر ادویه شما بی کیفیت باشه ادویه شما یا زوج پس ریست روان میشه و یا ای که با اساس قوانین کشور ما او هدر میشه و پول از او ما از شما دوباره تقاضا میکنیم. دوستان محترم، در کیفیت ادویه نهایت معکوس است. برای فعلا روز گذشته ما هم یکی از اتحادیه خدمات دوایی افغانستان کپسول ویلستوفا پیدا کردن و او را گرفتن قرنطین کردن. نزدیک است که ما یک اشتباه داشتیم سرش که با مقام ریاست محترم غذا و دوا سمپلش روان شود که او تجزیه شود که آیا درست است یا نه. در قسمت ادویه با کیفیت ما نهایت متوجه هستیم. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره